د شاوخوا 10 ځوانو جوړو د واده مراسم په ډلیزه توګه ترسره شول. د کابل ښار د حاجي نبی په ښارګوټي کې د ودونو په یوه تالار کې دغه ډلیز واده مراسم په ډېر کم لګښت سره د وصال کوثر خیریه بنسټ له لوري ترسره شول. د یاد خیریه بنسټ مسؤلینو وویل چې موخه یې دا ده تر څو په ټولنه کې ناوړه دودونه له منځه ولاړ شي او په کم لګښت سره د ودونو مراسم ترسره شي. هر زوج حدود 30 تا 40 هزار هزینه میخورن. جیزی هم برشان میتیم. باورتان نشه که این برنامه قدر با برکت الحمدلله که نزدیک 40-50 قلم اجناس خانم برشان داده. لباسشان هم شما میبینین تمام وسایل برشان داده میشه الحمدلله در حد توان با برکت است. چون کار خیر است، کار ارزشی است الحمدلله. در حدود 30-40 هزار هزینه عروسی میشه. 30-40 هزار در یک پارتی و در یک مهمانی یک مجموعه مصرف میکنه، ولی اینا تشکیل خانواده میتن، زندگیشان شکل میگیره. ما موارد داشتیم که 10 سال نفر نامزد بوده و زندگیشون در حال فروپاشی بوده و الحمدلله از طریق این نهاد برنامه عروسیشان رفتیم. بهترین ازدواج آسانترین آن است. دغه ډلیز واده د مراسمو ګډونوالو هم خوښي څرګنده کړه چې په اسانه او اسلامي طریقې د واده مراسم ترسره کیږي. 28 ازدواج عروسی است. عروسی کم مصرف بهترین عروسی خوب است. عروسی دست جمعی است که با معیارهای اسلامی با حجاب کامل و مناسب در فضای امن برگزار شده است. د یادونې وړ ده چې په وروستیو کلونو کې د یو شمېر خیریه بنسټونو له لوري د بېوزلو ځوانانو د ودونو مراسم دا ډول په ډلیزه توګه ترسره کیږي چې تر ډېره یې د کورنیو ستونزې حل کړي دي.